ژوند ته به په کومه بهانه سړی راوګرځي داسې چې ناهیلی د لوره سړی راوګرځي او څه مانه چې مینه د وطن یې زړه ته نه لویږي څه مانه چې هسې په کعبه سړی راوګرځي څه وایې چې وبه شي که وبه نه شي یاره نو څه وایې چې ستا له غېږې ښه سړی راوګرځي او زه خو داسې نه یم چې څوک به درک کوی نه شم زه خو داسې نه یم چې څوک به درک کوی نه شم شپه که نه وي یوه نیمه غرمه سړی راوګرځي او هر ځای که له غمه پناه یوسي خو شهي نشنه بیا هم په غزل او په ټپه سړی راوګرځي د شاعرانو د رپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ملال او غازیانو ستړي مه شئ هیله ده تمه د تاسو ټول به ښه وئ جوړ به وئ او د صحت په کالیو کې به نغښتي وئ قدرمنو د شاعرانو د دغه ادبي پروګرام مو نن یو ځل بیا د خوست ښایسته سیمې میلمه کور ته راوړی قدرمنو ملګري را سره د ګلزمان تسل صاحب چې ډېر ښه شعر لیکي او همداشان شهید الله صابر صاحب او زموږ یار ګلاب ګل ارماني صاحب چې موږ د ډېرې مینې نه هېوادپال صاحب ورته وایو ځکه چې د وطن سره بېحده زیاته مینه ده قدرمنو راځو د تسل صاحب نه او همداشان صابر صاحب نه مو څو ښایسته ښایسته غزلونه اورو تاسو مو ویډیو تر پای را سره وګورئ او خوندونه واخلئ تسل صاحب ستړی مه شئ ډېره زیاته مننه پاچا صاحب یو غزل دی مصیبتونه یو پر بل پسې دي مصیبتونه یو پر بل پسې دي ژونده غمونه یو پر بل پسې دي کیدای شي نور بیخي اوده نه شمه پاچا صاحب کیدای شي نور بیخي اوده نه شمه ګډ وډ خوبونه یو پر بل پسې دي یو د پورانه کړو تر اوسه پورې یو د پورانه کړو تر اوسه پورې ماته لوزونه یو پر بل پسې دي پاچا صاحب ویښتان یې سپین رانه په کم عمر کړل ویښتان یې سپین رانه په کم عمر کړل ضرورتونه یو پر بل پسې دي غربته ستا د لاسه ستا د وجې پاچا صاحب غربته ستا د لاسه ستا د وجې په ما قرضونه یو پر بل پسې دي پاچا صاحب د وروستۍ بیت دی زما او ستا ترمنځ تسله نشي زما او ستا ترمنځ تسله نشي کني وادونه یو پر بل پسې دي قربان پاچا صاحب زه مزل کوم منزل پسې روان یم خوږه یاره ستا په پل پسې روان یم دی خو نه راځي خو زه ورپسې ګرځم دی خو نه راځي خو زه ورپسې ګرځم په مرګي او په اجل پسې روان یم ستا د سترګو ستا د تور ور بل دپاره په رنجو پسې په ګل پسې روان یم محبت ته لونای کړم سودایي کړم محبت ته لونای کړم سودایي کړم په پردو پسې په خپل پسې روان واه ډېر ښه دی ډېر زبردست دی خوند یې وکړه یو چا زړه رانه اخیستی او پټ کړی یو چا زړه رانه اخیستی او پټ کړی زم قاضي صاحب په غل پسې روان یم نن به ځان ورپسې ورخ کمه شهیده پاچا صاحب نن به ځان ورپسې ورخ کمه شهیده نن شهیده په توکل پسې روان یم های خوند یې وکړه ډېر ښه قربان پاچا چې لکه مخام د خلکو خوښ نه یمه لکه مخام د خلکو خوښ نه یمه زه هم مدام د خلکو خوښ نه یمه او سپین حقیقت وایم په دغه وجه ارماني صاحب سپین حقیقت وایم په دغه وجه زموږ د کام د خلکو خوښ نه یمه او غیرت لرمه خو دولت مې نشته پاچا صاحب غیرت لرمه خو دولت مې نشته لکه نیلام د خلکو خوښ نه یمه ښه ډېر مې ودردوه وزغلوه ژونده آرام د خلکو خوښ نه یمه پرېږده وردرومي دې خپل کار دې کوي پاچا صاحب پرېږده وردرومي دې خپل کار به کوي چې په اسلام د خلکو خوښ نه یمه پاچا صاحب وروستی بیت دی په ځان به بلږدم ګلزمان ته سلا
په ځان به بلږدم ګلزمان تسله په دغه نام د خلکو خوښ نه یمه قربان قربان اولادونه خرڅومه مجبوریته اولادونه خرڅومه مجبوریته خپل شعرونه خرڅومه مجبوریته او ښار ته ځم د څو دانې ډوډۍ دپاره ښار ته ځم د څو دانې ډوډۍ دپاره مسوکونه خرڅومه مجبوریته او د ټوپک او د مرمۍ روزګار دې ورک شه د ټوپک او د مرمۍ روزګار دې ورک شه قلمونه خرڅومه مجبوریته او نه وطن پلورم په خلکو پاچا صاحب نه وطن پلورم په خلکو نه بمونه خرڅومه مجبوریته او کله کله داسې وخت په سړی راشي پاچا صاحب کله کله داسې وخت په سړی راشي ثوابونه خرڅومه مجبوریته او یوه ګوړده مې وه tasal هغه نن باسم یوه ګوړده مې وه tasal هغه نن باسم اندامونه خرڅومه مجبوریته اندامونه خرڅومه مجبوریته درده په ایمان را باندې پیټی دی درده په ایمان را باندې پیټی دی ستا د لاسه ځان را باندې پیټی دی او زه یې په لیدلو پسې مړ شومه پاچا صاحب زه یې په لیدلو پسې مړ شومه چا ویل چې جانان را باندې پیټی دی قربان قربان زه یې په لیدلو پسې مړ شومه چا ویل چې جانان را باندې پیټی دی خپلې اوښکې هم را پسې وړای نه شم پاچا صاحب خپلې اوښکې هم را پسې وړای نه شوم نن خو مې ګریوان را باندې پیټی دی او نه دی د سینګار وخت د خوښیو وخت نه دی د سینګار وخت د خوښیو وخت پیغله یم پیزوان را باندې پیټی دی پاچا صاحب ویل چې مرزه او نه کیږي ویل چې مرزه او نه کیږي وبخه افغان را باندې پیټی دی او تږی یم او مړاوې ګلزمان تسل پاچا صاحب تږی یم او مړاوې ګلزمان تسل نه دي شي باران را باندې پیټی دی نه دي شي باران را باندې پیټی دی قربان څه به د کم شي کرغاړې وتې ورک به مې غم شي کرغاړې وتې دغه لمبه لمبه خالات او د زړه سرې کمې پاچا صاحب دغه لمبه لمبه خالات او د زړه سرې کمې هر څه به سم شي کرغاړې وتې زه به په خک شم زه به تا وګټم پاچا صاحب زه به په خک شم زه به تا وګټم بېلتون به ګرم شي کرغاړې وتې په ژړېدلو مې دنیا غږېږي پاچا صاحب په ژړېدلو مې دنیا غږېږي وچ به مې نم شي کرغاړې وتې پاچا صاحب پښتو غیرت به یې شاهده لاړ شي پښتو غیرت به یې شاهده لاړ شي رقیب به ډم شي کرغاړې وتې tasal صاحب په تا که خلاص نه کړم کمسۍ ته خو یې واوره په تا که خلاص نه کړم په تا که خلاص نه کړم کمسۍ ته خو یې واوره په عمر به پوه نه کړم شپېلۍ ته خو یې واوره واه سبای ته او ما وی ورته زما شکال ته حج ته به دې بوزم ما وی ورته زما شکال ته حج له به دې بوزم همزولې به دې بولې بیا جای واه پاچا صاحب او کرامې وستې ته په شاعرۍ ته خو یې واوره منې چې بیا د ښکل کمه مرۍ واه پاچا صاحب قربان غزل دای پاچا صاحب هر سړی راته معلوم شو هر سړی راته معلوم شو خپل پردای راته معلوم شو او یو کاس مړ کړي بل ژوندای کړي پاچا صاحب یو کاس مړ کړي بل ژوندای کړي زور د خدای راته معلوم شو لوږې تند ته مو خاندي پاچا صاحب لوږې تند ته مو خاندي ګاونډی راته معلوم شو قربان پاچا صاحب لوږې تند ته مو خاندي ګاونډی راته معلوم شو ستا په ښکلي مخ راتوی شو ستا په ښکلي مخ راتوی شو تور لوګای راته معلوم شو پاچا صاحب غل یې نه خوړو تسله
غل یې نه خوړو تسله نن مې سپای راته معلوم شو غل یې نه خوړو تسله نن مې سپای راته معلوم شو قربان پاشا صاحب تا وړای شمه خو زه د په اوږو نشم تللی ارماني صاحب ته دې ډالۍ قربان تا وړای شمه خو زه د په اوږو نشم تللی ما وبخه زه دومره په اوږدو نشم تللی او په هره خطرناکه لار درځم خو په جګ سر په ټیټ سر په ورېښمو په پنبو نشم ډېره زیاته مننه تسل صاحب او صابر صاحب او ارماني صاحب که تر ماښام هم در سره کښېنم زه به ونه وایم چې زه تنګ شوی یم بس دې دا چې د خپرونې وخته ګوره نو مخ په خلاصېدو دی نو تاسو دواړو درې واړو څخه ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسئ قربان به شم د شاعرانو درې پاڼې همدا شان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو اورېدونکو دغه وه د تسل صاحب سره ارماني صاحب سره او همدا شان صابر صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغې در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې زریات صاحب اجازه اخلو د الله پاک